یو غریب کله یو غریب ماشوم خو دا ماشوم وروسته داسې پاچا شو چې د امریکا 20 کاله پسې وګرځېده خو پیدا یې نه کړ. هغه له دنیا له سترګو پټ و، نه انټرنټ نه ټلیفون نه عکس، خو دنیا ترې ویره درلوده. یو ځل بیا FCL زون پښتو هسټوري ته ښه راغلاست. په 1959 کې د مولوي غلام نبي په غریبه کورنۍ کې یو ماشوم پیدا شو. محمد عمر نوم یې ورباندې کېښوسته. محمد عمر خپل ماشومتوب چاه همت کلی خاکریز ولسوالۍ کندهار ولایت کې تیر کړ. پلار یې مولوي غلام نبی د یو دیني عالم و، د دین تبلیغ یې کاوه. محمد عمر یوازې 3 کلن و چې پلار یې وفات شو. محمد عمر په 3 کلنۍ کې یتیم شو او د پلار وفات وروسته یې کاکا یا نږدې خپلوانو سرپرستي پر غاړه واخیسته. محمد عمر شاوخوا 6 کلن و چې د قرآن شریف زده کړې یې پیل کړې. د دیني تعلیم سره یې علاقه و ماشومتوب. محمد عمر خپل لومړنی تعلیم په خپل کلي چاه همت که خاکریز ولسوالۍ کندهار کې پیل کړ. هلته یې وړوکې محلي مدرسه وه او دوی هلته قرآن شریف، د ابتدایي فقه کتابونه، د تجوید اصول او عقاید ولوستل. د ابتدایي زده کړې وروسته محمد عمر 10 کلن یا 12 کلن و چې د میوند ولسوالۍ کندهار ته لاړ. هلته یې دیني زده کړه د مولا عبدالصمد مدرسه کې وکړه. وروسته د زده کړو لپاره هلمند ولایت ته هم تللی و چې هلته یې د حدیث، فقه، تفسیر او نحو زده کړې وکړي. کله چې شوروي اتحاد په 1990 افغانستان ته یرغل وکړ، مولا محمد عمر هم له لومړنیو مجاهدینو څخه و. مولا محمد عمر هغه وخت شاوخوا 19 یا 20 کلن و. هغه مهال دی لا هم دیني زده کړو سره بوخت و، خو د یرغل سره سم یې تعلیم پرېښود او جهاد ته شامل شو. هغه د جهاد برخه شو او د څو کلونو لپاره یې د شوروي عسکرو سره سخته جګړه وکړه. د میوند ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې د شوروي ځواکونو او مجاهدینو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. شوروي ځواکونو د مجاهدینو په مورچل یا پټنځای د توپخانې برید وکړ. یو توپ یا راکټ په هغه سیمه ولګېده چې مولا محمد عمر پکې و. په همدې چاودنه کې د یوه سترګه له لاسه ورکړه خو ژوندی پاتې شو. د ډېرې جګړې هلمند، ارزګان او کندهار سیمو کې کړي. په 1994 کال کې چې کله افغانستان کورنۍ جګړو ته ولوېد، مولا محمد عمر طالبانو تحریک پیل کړ. هدف یې دا و چې فساد، رشوت، ظلم او جنګسالاري ختم کړي. په ډېر لږ وخت کې د افغانستان 90% خاوره لاندې کړه او په 1996 کال کې کابل فتح کړ او د اسلامي امارت افغانستان اعلان یې وکړ. عبدالعلي مزاري چې د شیګانو لوی مشهور مولا محمد عمر سره یې سخت جنګونه وکړل. عبدالعلي مزاري مشرۍ لاندې حزب وحدت اسلامي افغانستان چې د شیګانو تر ټولو لوی ګوند و، دا ډله په ښکاره توګه د ایران لخوا ملاتړ کېده او روزل کېده. ایران غوښتل چې د افغانستان په سیاسي نظام کې یو وفادار شیعه ګوند ولري. ایران هڅه کوله چې د افغانستان مرکزي ولایتونه لکه بامیان، دایکندي، غور کې خپل نفوذ پراخ کړي. 2001 د سپتمبر 11 وروسته امریکا له طالبانو غوښتنه وکړه چې اسامه بن لادن ورته وسپاري. مولا محمد عمر دا کار ونه کړ. ویې ویل اسامه زموږ میلمه د اسلام، موږ ته د میلمه ساتنې امر کوي. یوه اونۍ وروسته امریکا په افغانستان حمله وکړه. مولا محمد عمر په اول سر کې په کندهار کې و. هلته طالبانو نظامي مرکز او امارت پلازمینه وه. د امریکایي بمباریو له پیل سره سم طالبانو کندهار پرېښود. خو مولا محمد عمر نه تسلیم شو، نه وتښتېد بلکې پټ شو. په وروستیو کې مولا محمد عمر د خپلو نږدې یارانو سره زابل ولایت ته لاړ. هلته د غرونو ترمنځ پټ ځایونه جوړ شول. طالبانو نوی مقاومت بنیاد شو. روزګان، هلمند، فراه او غزني ترمنځ غرنۍ سیمه، دا هغه سیمې وې چې طالبانو له پخوا نیولې وې. مولا محمد عمر به له دغو ځایونو پټ پیغامونه ورکول. د طالبانو د سقوط نه وروسته مولا محمد عمر هیڅکله رسما ونه لیدل شو. امریکا، ناټو او افغان حکومت کلونه پسې ګرځېدل خو پیدا کېده نه. ویل کېږي چې تر ډېره په زابل او ارزګان کې د خپلو مجاهدینو ترمنځ پټ و. د امریکا 20 کلن یرغل، ټول ټکنالوژي، ټول جاسوسان هیڅکله هم مولا محمد عمر پیدا نه کړ، ځکه چې هغه ژوند نه کاوه د ماڼۍ او موبایلونو سره، بلکې د غارونو، تسبیح او خاورې ترمنځ یې ژوند کاوه. په 2012 کې مولا محمد عمر په زابل ولایت کې ډېر سخت ناروغ شو چې دې ناروغۍ یو کال دوام وکړ. په 2014 کې د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ یو پټ کور کې وفات شو. د مولا محمد عمر د مرګ خبر طالبانو پټ وساته چې 2 کاله وروسته 2015 کې نړیوالو رسنیو ته خبر ورکړ. د جسد ځای پټ وساته شو ځکه چې د امریکایانو د نیولو ویره وه. د 2021 نه راپردې خوا طالبان چې کله افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، اسلامي امارت افغانستان د مولا محمد عمر مجاهد د بنسټ ایښودونکي امارت دوام. اوسني طالبان هغه ته د اسلامي امارت بنسټ ایښودونکی وایي. د رسمي غونډو، اسنادو او بیانونو کې دا جمله ډېره کاریږي. د ده نوم په مدرسو، سړکونو او ودانیو کې هم کاریږي. دوستانو، که تاسو زموږ پښتو معلوماتي چینل خوښ کړی وي نو لایک او سبسکرایب مه هېروئ. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه. خدای په امان. په مخه.